السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو مرګری ته پوښتنه کړې ده چې یو سړی دی واده کړو به خپل خزه طلاق کړی یا د خزه مړ شو، دا غینه بعد چې د زنا وکي نه دی به رجم کیږي او کنه د خزه طلاق عدت ختم شو او دا چې د خزه مړ شو نو د زنا وکي نه به څه سزا آیا دا محسن دی کنه صفت الاحسان په دې کې شته او کنه؟ جواب دی چې احسان دې ته ویل کیږي یا ثیب دې ته ویل کیږي من سبق له وطء زوجته فی زواج صحیح، یعنی چې کوم سړی د خپل زنانه سره کورواله کړی نه دی دغه ثیب صفت کې راځي، د احسان د صفت په دې کې پاتې شو اگر کده به ورسته خزه طلاق کی او یا ته غمړ شي نه دی برجم کیږي. او دلیل په دې باندې دا دی ګور رسول صلی الله علیه وسلم وی کوم حدیث صحیح مسلم کې دی الثیب وحق بنفسها من ولیها، هغه زنانه چې هغه طلاق شوده یا خاوني مړي کونډي دې ته ثیب ویل دی، حالانکه په دغه ټیم کې دای خاون نشتی، هغه صفت په کې دن راغله ځکه چې خاون سره یو پیر ملاو شوی دی واده شوی دی او د دې زنا د رجم مبارک رسول صلی الله علیه وسلم دغه ثیب ټکی ویل دی. لکه څنګه چې صحیح مسلم حدیث دغم دی لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني، دې ذکر رسول الله الثيب ویل. دغه بل حدیث صحیح مسلم کې دی خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجاره والبكر جلد 100 ثم نفي سنه، دې ذکر ثيب ټکی راغلی. نو چې کله ثیب انسان چې واده شوی او بیا دغه نه بعد خزه طلاق کې ته مړ شي په دې کې د احسان د صفت پروت دی او کله زنا وکړنو دی برجم کی او د شان زنانم دی چې زنانه واده شي او بیا خاوني مړ شي طلاق کې دغه نه بعد هغه زنا کوي نه هغه کوم د احسان د صفت پروت دی دا برجم کی. والله دیو مرګری ته پوښتنه کوي چې سړی نه مخ کې زنا شوی دا وسیله د دم بچی دی دا زنانم بچی دی نو بس الله سبحانه وتعالی به پرده چولې په ځان دي پرده ساتي، توبه دی وبشي الله ته رجوع دی وکي او خالصه توبه دی الله ته وبشي الله دې جاړي ان شاء الله دغه بوره کافي. دی ورور د ته پوښ کړي چې باز کسان وی چې د اهل حدیث وی چې پنځمه خور سره نکاح کیږي، نو دې خبره یې حقیقت ته د څه مطلب دی؟ جواب دی چې اول خود الله سبحانه وتعالی نه یې په کار ده دا باطل پرست چې کله د پته ولګي چې په دلایلو کې مونږ د حق پرسول شکست نشو ورکول نه بیا د شي پروپاګاندا جوړي او باغو به دروغ جوړي نو څوک سوي او څوک سوي یا د عالم تقریر بروالي هغه به مخ کې کټ کې ورسته به کټ کې او خبره به تیروالي ویګوره ته دا خبره وکړه یا یو کتاب نه به سره والی د عوامو د گمراه کولو لپاره داسې پالتو خبرې ټولې او د دې خبرې مطلب دی چې خويندې پینځي یو هغه خور ده چې د خپل مور پلار نه یعنی مور پلار یې وي، دویم هغه خور ده چې د پلار نه بس موري جدای، دریم هغه خور ده چې د مور نه پلار جدای، او څلورم هغه خور ده چې هغه د تی خوري یعنی ته سره خورلې، پنځم هغه خور ده چې هغه عامه په شریعت کې خور ده په اسلام کې خور ده. نو دې پنځم قسمه خور سره پنځمه قسمه خور سره چې دنه نکاح کیږي کوم سره دا خبرو کی چې خويندې پنځه د غسلور چې حرام دي د پنځم قسم چې دا جایز ده سړي لپاره نکه په دینت باندې شړو کې نه به کې څه اشکال نشته دم دي شي خو چې سړی راوالي دا خبره او چې ګوره دوی چې پنځمه خور سره نکاح کیږي او عوام گمراه کوي دا خو د باطل پرسو خلق کار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ په حق باندې مضبوط ساتي. والله اعلم. السلام علیکم ورحمت الله. دی ورور ته پوښتنه کړي چې د زنانه په کورونو کې د وظیفې کوي د ورور د پر د پلار د پر ورته خبره ساتي غالبا چې زموږ د زنانه کې وظیفې کې د بشریت کې نشتی، سورۃ یاسین لس پیری و پیری و د ختم شو او زر پیری پلانې ذکر و یو لاک پیری پلانې و د دې هیڅ په شریعت کې نشته، د بدعت ته او به د پلانې د پر د هیڅ نشته. نو قرآن تلاوت کې د عام چې کوم ذکر راغلی دغه دی کې خو دې خاص عادت ولا جوړول چې په شریعت کې نه او د سورۃ یاسین چې دومره پیری و دا ختم شو دا کمزوري خبره ده په صحیح حدیث کې دا خبرې نشته.
غالبا دغه وظیفې چې دا صحیح نه دي. د یو ملګري دا تپوس کړی دی چې که سړی د ښځې سره کورواله وکړي نه سهار راپاڅي آیا د بستره پاکول بیا لازم دی که نه؟ دا عجیبه سوال دی. جواب خو دې دغه دی چې دغه سړی به ښه خبره دی که بالفرض ګندګي وندګي پې لګېدلي یو پاک دي که نه یې لګېدلي یو نه یې دي پاکې دا خو د خپل دغه ته راجع دی. د هغې سره دویم سوال دا کړی دی چې که زه بالفرض په لار روان یم یو زنانه زما مخې ته راشي او لغړی آیا دې سره زما اودس ماتېږي او که نه؟ نه په یو نظر باندې چې د زنانه ته وګورې صرف په نظر سره چې دی اودس نه ماتېږي په شرط د دې چې د انسان نسل لاړ شي که هغه دنه هغه سپینې اوبه لاړې شي چې هغې ته مدي ویلی کېږي. که دغه مدي د دنه لاړه نو د هغې د لاسه اودس ماتېږي نور په هسې یو نظر باندې چې دی نه اودس نه ماتېږي. که دی بالفرض دغه زنانه ته ګوري قصدن عمدن د دې لاسه دی ګناهګارېږي د دې ګناه کې واقع دی په حرام کار کې واقع دی والعیاذ بالله. خو اودس ماتېدو مسله دغه مزي سره تړلی شي که بالفرض دنه مزي لاړه بیا اودس مات شو که نه ترې نه اودس یې روغ دی. والله اعلم. یو ملګري د بدل د نکاح په باره کې تپوس کړی دی. د بدل د نکاح چې دی نو دا په شریعت کې حرام دی. د دې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی د په شریعت کې یا په عربي کې دې ته نکاح الشغار ویل کېږي. او په صحیحینو کې حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم نهى عن الشغار رسول صلی الله علیه وسلم د شغار نه منع کړی دی. بیا د هغې تفصیل داسې راغلی دی چې ان یقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وزوجك ابنتي او زوجني اختك وزوجك اختي. ته به خپله لور راکړې زه به تر خپله لور درکړم بیا ته به خپله خور راکړې زه به تر خپله خور درکړم. دې ته شغار وایي د بدل نکاح دی. په دې کې شرط کېښودو چې ته به داسې کوې نو زه به داسې کوو. دې د لاسه دا حرام دی. بعض خلک پکې دا وایي چې مهر پکې نه وي نه هغه حرام دی چې لکه زه به ته خپله لور اسې درکړم ته خپله لور اسې راکړه او چې مهر پکې نو بیا حرام نه دا کمزوري خبره ده. دې چې که رسول اسلام عامه خبره کړې ده که مهر پکې او که نه پکې خو د بدل د شرط پکې دی دا نکاح حرامه ده. او که څوک په دې کې واقع شوی نو هغه له پکار چې د خپل نکاح تجدید وکړي چې د ذمه یې فارغه شي او الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي او هغه ترې جاړي څه چې شوي دا شوي دي او ځکه چې دی په دې سوچ باندې چې دا نکاح چې دا صحیح ده. او که بالفرض داسې وشي چې یو سړی مثال کې یو کس له خپله خور ورکړي به ډېر وخت بعد یې په زړه کې راشي څه وخت بعد یې راشي چې وروره د دې دا خور ځان له غواړم دا کورنۍ مې خوښه ده نو په دغه ټیم کې بیا دا جایز دی ځکه چې دوی شرط نه دی ایښودی خو چې کله د یو بل سره شرط کېږي په دې نو دغه بیا نکاح الشغار دی دې نه منع راغلی دی. والله اعلم. د یو ملګري تپوس کړی چې زمونږ لور د 4 میاشتو شوې ده او چې پیدا شوي زمونږ له اوسه پورې ویښته نه یې لرې کړي نو ویښته لرې کول لازم دی او که نه لرې کوو نو څه حرج نه هېڅ خبره نه ویښته وله مه لرې کوئ لازم نه چې تاسو د هغې نه چې د ویښته اوس لرې کوئ یا په دې تاسو ګناهګارېږئ هېڅ پکې هم نشته. والله اعلم. د ملګري تپوس کړی دی چې یو سړی خوراک وکړي او دا خوراک بیا چې کوم پاتې شي هغه بار کچرې ته ګزاري نو ګوره دا نه دي کول پکار د اسراف دی او د الله سبحانه تعالی نعمت ناشکري ده. دغه یا ځان له خوده پکار چې بل ټیم له وخوري یا بل څوک داسې غریب یا ګاونډي یا ملګری هغه ولي نو بهر د دې کچرو ته ګزارل دی ناروا کار دی. دویمه دا چې زموږ یو ملګری خاورې خوري نو دا خاوره خوراک څنګه دا ناجایز ده. خاوره خوراک نه دی جایز. دا خاوره پلیته نه لازم نه چې شی به نه دا پلیته نه ده خو هغه ضرر ورکوي انسان له. الله په قرآن کې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دې شي د لاس مجې به کې ستاسو هلاکت وي. حدیث کې رسول صلی لا ضرر ولا ضرار نو د دې په رڼا کې چې نو خاوره خوراک ده انسان جسم ته نقصان ورکوي دا خو واضحه خبره چې دا انسان تباه کوي نو دې خوراک نه دی جایز. والله اعلم. د یو ملګري دا تپوس کړی دی چې د عقیقه په 9مه ورځ لازم ده او که نه. عقیقه په 9مه ورځ باندې مستحب ده او دغه غوره طریقه ده. حدیث کې راځي امام ابو داود رحمه الله راوړی دی کل غلام رهینة بعقیقته تذبح عنه یوم سابعه ویحلق ویسمى. چې کله ماشوم پیدا شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې 9مه ورځ باندې به د هغه عقیقه کوي
او دغه ویښته به لرې کوي او نوم بولې ایږدي، نو دا غوره طریقه ده. والله اعلم. د یو ملګري ډېر ښکلی تپوس کړی چې لکه یو سړی مثال کې په انټرنیټ باندې یا یو زنانه سره میلاو شي یا په ټلیفون باندې هغې ته خور وایي، لکه هسې لکه سړی ادبن او احترامن وایي چې خور دا کار داسې وکړه دا داسې وکړه، یا مثال کې په عمر کې د کمې هغې ته لور ویاسې، او بیا وروسته د دې زنانه سره مثال کې واده کول غواړي نو واده کېږي که نه. جواب دا دی چې ګوره صرف په وینا باندې یو زنانه نه د چا خور کېږي او نه د چا لور کېږي. دا غسې عامه خبره نه دي چې موږ ټول چې دی خویندرونه یو، او دا خبره الله په قرآن کې کړې، رسول په حدیثونو کې انما المؤمنون اخوه، مؤمنان خپلو کې ټول خویندرونه دي، خو هغه رشته نه ده کومه چې نسبي ده یا کومه چې د رضاعت ته لاسه ثابتېږي. د خور ویلو سره د لور ویلو سره دا رشته نه ثابتېږي او نکاح ورسره کېږي. او دې کې بله مسله هم واضح کړو، هغه ده زموږ دا خلک وایي لکه پردی سړی به یو کور ته دننه ځي، ترې تپوس وکړي ولې ځي، وایي زما ښځې ده ته رور ویلی دی یا ده زما ښځې ته چې دی نو خور ویلی ده، نو په دې باندې ستر نه ماتېږي. دا خو مزید شو، هر سړی به چې دی بیا یو بل زنانه پردۍ زنانې ته به خور وایي او پردۍ زنانه به پردو سړو ته چې دی رونه وایي، بس رشته ثابته شوه. نه دا بعض قسم وایي دا زما د ښځې نکاح رور دی. نکاح رور پکې د کوم ځای راغلی؟ دا ټولې هسې فالتو خبرې دي، او رشته په نسب سره ثابتېږي، په رضاعت سره ثابتېږي، دې خبرو سره رشتې ثابتېږي، صرف په وینا باندې چې دی رشتې نه ثابتېږي. والله اعلم. یو ورور دا تپوس کړی دی چې مور بچي له 2 کاله پورې تی ورکولی شي، د هغې نه زیات نه شي ورکولی، نو د عام پی کوي دا د دغه کې چې میلاویږي د سټور کې د تیار پوډر دا چې دا که دا ورکوي 2 کال نه زیات، دې څه حکم؟ جواب دا دی چې اول خو دا مسله ساتي چې 2 کالو پورې تی ورکول ماشوم له غوره دي، ځکه چې د 2 کالو پورې د ماشوم لپاره هر څه خوراک او طاقت دا په دی کې دننه دی. د 2 کالو نه بعد چې د به نور خوراک ته ضرورت راشي، نو ځکه د شریعت د 2 کالو ذکر کړی. نور د دې مطلب دا نه چې 2 کالو نه بره حرام دي، که بالفرض د ماشوم مصلحت په دې کې چې 2 کالو نه زیات ولا مور تی ورکړي او مور و پلار ښځه او خاوند پرې راځي او ډاکټرانو ته مثال کې دا خبره وکړي او دوی ته ښکاري چې په دې کې مصلحت ته نو ورکوي دی، ورسره سره د نور خوراک دی ولا هم ورکوي. خو دغه 2 کاله دی چې لکه دا ماشوم لپاره لازمي، ځکه چې دې ټیم کې دا ماشوم دننه چې دی نه د ده ترقي کېږي د دې بدن، نو هغې ته دې پویو ته ضرورت دی، ځکه الله سبحانه وتعالی دې دا باس کړی. نو د مطلب دا نه دی چې 2 کال نه چې زیات شي دا د حرام کار وکړي، 2 کال نه زیات ورکول هم جایز دي، نو چې د مور پوی ورکول جایز دي، نور خو به جایز دي کوم چې عام پوی دي. خو په ټولو حالاتو کې د ماشوم مصلحت ته ګوري او چې ښځه خاوند په کومه خبره باندې رضا شي. والله اعلم. د یو ملګري تپوس کړی چې ماشوم لته 2 کالو پورې ورکول پکار، یعنی پی ورکول د مور، خو که یو سړی د 2 کالو نه مخکې منع کوي نو په دې ګناهګارېږي او که نه؟ آیا د 2 کال پوره کول لازم دي واجب دي؟ جواب دی چې د 2 کال پوره کول لازم نه دي. الله په قرآن کې ویلي من اراد ان یتم الرضاعه، څوک که دا غواړي چې د رضاعت ولا پوره کړي 2 کاله، نو ګوره دې کې څوک چې غواړي، که څوک نه غواړي نو هغه که پوره نه کړي څه خبره نه. نو 2 کاله پورې ماشوم له پی ورکول دا غوره طریقه ده، ځکه چې دغه ټیم کې ماشوم ته د مور د پی ضرورت وي. خو که د هغې نه مخکې د دې تینه پرې کوي او منع کوي نو به یې کې څه حرج نه شي، چې کله به کې 2 شرطونه وي. اولنی شرط دا دی چې د ماشوم ته به نقصان نه رسي، چې مخکې پې دا پی بند کړي او ماشوم ته نقصان نه میلاویږي نو بیا جایز دی، که نقصان میلاویږي نو بیا نه، بیا به له پی ورکوي. دویم شرط دا دی چې دې باندې به مور پلار دواړه راځي، ښځه خاوند به اتفاق وکړي چې بس دله نور پی نه ورکوي، چې دواړو اتفاق وي نو بیا جایز ده. والله اعلم. د یو ملګري تپوس کړی چې سړی په مزاح کې خپلې ښځې له طلاق ورکوي، دې څه حکم دی؟ ګوره د طلاق دا مسله ډېره غټه ده. رسول صلی الله علیه وسلم دې باره کې څه وعید باندې کړی دی، یلعب بکتاب الله، الله به کتاب باندې خلک لوبې کوي. طلاق دا مسله چې دا ډېره غټه مسله ده. حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم، امام ترمذي او ابن ماجه راوړی، 3 جدهن جد وهزلهن جد، النکاح والطلاق والرجعه. 3 خبرې دي چې په هغې کې مذاق نشتی، هغې مذاق هم رښتیا دی. یو به کې رسول صلی طلاق ذکر کړی، او دغه شان علي رضی الله عنه چې 3 لا لعب فيهن، 3 خبرې دي چې په هغې کې سړی لوبې نشي کولی، نو به کې مذاق کې الطلاق والعتاق والنکاح، او یو به کې طلاق ذکر کړی.
او ابو الدرداء رضانم دغه شی روایت راغله کوم سړی چې په مزاق کې خزر طلاق ورکړي د طلاق موقع کې دې قسمه خبرونه ځان لري ساتل پکار دي والله اعلم دی ورور د تاسو کړه چې یو کس ته خپل خزر سره په ټلیفون باندې خبرې کولې او خبرې دیو بل سره ورانی شوې دوانو دوی کومه بل خزونه کړه ته په ما باندې طلاق اې د طلاق شو کنه یا مثال په دمه دوی مخزوس لازم ده کنه ځکه چې د خبره دي چې کړي وي کما دوی مخزونه کړه ته په ما طلاق جواب د دې مسلې ده اول خدا خبره ساتي چې د طلاق د ټکي چې د دینه غب شپ جوړول نه دي په کار او نه مخه استعمالول په کار ځکه چې دې نتیجه چې هغه خنه راوځي او ډیر خلکو دینه چې ټوغون ته جوړ کړي خاص کړي زموږ معاشره کې کما دي شونه کړو په ما بخزه طلاق او کته دي شونه کړو په ما بخزه طلاق دا خبرې کوي او امام نسائی رحم الله حدیث راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې چاوي چې یا رسول الله پلاني سړي چې خپل خزيله درې طلاق په یو ځای ور کړی نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غوسه کې پاسې دوی وی ايلعب بكتاب الله وانا بين ظهوركم تاسو الله په کتاب پوری ټوګي کوي خاندې پوری طلاق نم غب جوړ کړي دا الفاظ استعمالول نه پکار به دغه مسلې درازو نو دا مسله چې کومه ده الطلاق المعلق وي زوړن طلاق یعنی یو خبري پوری طلاق تړل مثال کې کدي شي کارته ونکو تب طلاق کدي شي کارته او کو تب طلاق کدي شي کار ما او کو تب طلاق دا خبري دا طلاق تړل په دې کار پوری په دې فعل پوری او صحیح خبره ده چې دې کې بنیت ته واپس کیو دې سړي دې نیت ته قبل پرز د نیت یی د طلاق نبی به د خزه طلاقي او که نیت د یری ورکولوي د ترغیب ورکولوي او چې د خزه یو کار وکي یا چې یو کار نه منشي نبی په دمه د قسم کفاره کوم چې معروف کفاره د قسمه کفاره به ورکو به نور څه نشتی نو دې کې چې کوم شری دا کار کړي د نیت ته وګوري چې نیت یې سره کله خزه طلاقول نیتو به خزه طلاقي او چې خزه طلاقول نیت نو نبی دا نه طلاقي والله اعلم یو مرګري ته پوښتنه کړې دا ولیمه چې د واده د روټي دا سټیم کې ورکولي صحیح طریقه دې دا کوم چې ثابت دا غدا چې د ولیمه په وخت ورکړي کی چې کله له کوجنی ملاوي شي دغه نه بد ولیمه ورکړي کی زموږ په ملکونو کې عادت ته چې له کوجنی ملاوي دونه مخکې ولیمه ورکړي دي کې سحرج نشتی دا جایز ده انسان به ګناګاری نه غوړه دري چې ولیمه ورکړي شي چې کله له کوجنی ملاوي شي په د خوشحالي کې چې دا ډوډۍ ورکړي کی چې له کوجنی ملاوي شي چې هغه ملاوي شي نه دا به کوم خوشحالي کې دا روټي ورکړي الله دیو کس ته پوښتنه کوي چې سړی خپل خزې ته وایي چې لکه ته پلاني کړې نه یو کلاړی ته طلاق نه طلاقي یو کنه نو صحیح خبره دي کې دا چې د طلاق معلق ولکې زوړن طلاق زوړن مته طلاق زوړن کړي د کار پورې کړه دی وکړه ته طلاق کې دیونه کو طلاق نه نتیجه کې به د دې سړي د اراده او نیت ته ګوردنه به تاسو کو کله د نیت د طلاق وو اراده وا کله لاري زری طلاقومه نه به چې د خزه اغزي طلاق شي یا کارو کې یا ونه کې نبی له طلاقي او کله دې سړي نیت دی چې نه ما خو دې ته دا ویلو چې لکه دمه د بدیوی چې دمه یې راوله یا مې دې ترغیب ورکو او نیت مې طلاق نه نو دې ګناګار چې طلاق نه کب شو جوړ کله او د دې د لاسه په قسم کفاره ده والله اعلم دی عمرګری د ته پوښ کړی دی چې یو خزه ده او خاون ول درې طلاق ورکړي دي یعنی یو پیر طلاق کړي به طلاق کړي به طلاق کړي به د خزه بل سړی ته واده شو او بل سړی طلاقي نو د دې بل خاون د زوړ خاون سره نکاح کولای شي او کنه ځکه چې د خاون سره د دویم خاون سره کورواله نه دی کړي جواب خو اول د دې مسلې دا دی چې کله چې سړی خپل خزه درې طلاق ورکین دا په دمنه حرام شو تر دې چې د زنانه په خپل مرزي او یو سړی په خپل مرزي واده نه کی او بیا هغه په خپل مرزي طلاق کی نو به د خاون لراتلی شي او د نن سبا چې کوم حلاله راوتی او لیاذ بالله دغه لعنتی کار د رسول سم په دوی باندې لعنت ویلره او دغه حلاله نه کی چې سړی بیا خپل خزه ورسته بوج درې طلاق نه بعد په بل سړی په سیده غسر شپه تیر کی لیاذ بالله دا خو د وشتوب دی خو قبل پر سړی خپل خزه طلاق کی درې بیره بیا کور کې ناسي بل سړی راشي واده کی خپل مرزي او بیا غ طلاقي
په خپل مرزي نو دا دغه نه بعد به زوړ خاون لراتلی شي خو په شرط دی چې کورواله وسره کړی دا به شرط دی د حدیث بخاری امام بخاری او مسلم راوړی عشر حدیث ته چې به کې رسول دا خبره کړې و د زنانه ته حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك نو بدی چې رسول کورواله چې دا شرط کړی کورواله وسره لازم دی چې کورواله نو بیا طلاق کی دا طلاق نو به زوړ خاون ته واپس کړي شي والله اعلم یو مرګري ته پوښتنه کړې چې زنانه د سرو زر سپینو زر نه علاوه یو شی د زیړوي هغه استعمالولای شي کنه بالکل استعمالولای شي او که په دغه حالت کې موزیک کې موزیم برابر دی په دې کې سمونه نشته والله اعلم د یو مرګري ته پوښتنه کړې چې دا زنانه که په موږ باندې سلام واچي موږ دکان کې کار کوو ګوره پردی زنانه چې دغه سرشتنی محارمو کې نه راځي نو په هغه باندې سلام اچولو کې دا خبره لازم ده چې فتنه تی نه جوړي نو چې کله دې فتنه نه جوړيږي نو بیا په دې زنانم سلام اچول شو زنانم په بل چا سلام اچولې په شرط دي چې دوانه د فتنې نه هېري چې کله دې فتنه جوړيږي نو به پرې خو د پکار دي دوی مسله ده چې ډیرو ته پوښتنه کړي چې غیر مسلمه که په موږ باندې سلام واچي نو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام يهود والنصارى متو سلام مکو دا که پتا سو کې نو فقولوا وعليكم نو تاسو ته وعليكم وای والله